تیر کال د وسلوال پوځ قطعاتو او جزوتامونو د ګوند او دولت د ملي روغې جوړې د پروګرام سره سم جګړیز عملیات وزنډول او په خپل همیشني وزیر الجیش کې په ښوونه او روزنه لګیا شول. ولې متاسفانه چې افراطي وسلوالې ډلې د اوربند شرایط پر ځای نه کړل او د دې په څنګ کې خپله ګروپ بندي او جګړهیز تیاری نور هم غښتلی او پیاوړی کړ. په داسې حال کې موږ مجبور شو چې جګړیزو عملیاتو ته دوام ورکړو. د تیر کال په جګړیزو عملیاتو کې نه یوازې د دښمن ناوړه پلانونه شنډ بلکې دښمن سخت وټکول شو. د دښمن زیات شمیر وسله او ډیپوګان په لاس راغلل.